بسم الله الرحمن الرحیم. نو من هیټ اف هايدروجنيشن د بنزين د 1.3 سایکلوهکساټراین سره پرتله ک او د دینه موږ ته دا معلومه شو چې بنزين چې د کیکولي جوړښت نه یا د 1.3 سایکلوهکساټراین نه 150.5 کیلو جوله کم انرژي لري. یا داسې ویلی شو چې بنزين چې کم دی هغه د کیکولي جوړښت نه یا 1.3 سایکلوهکساټراین څخه 150.5 کیلو جول ډیر ثابت دی او دغه کم انرژي له امله چې دا 150.5 کیلو جول انرژي کم لري پی مول هم دغه کم انرژي له امله بنزين چې دی د غیر مشبوع مرکباتو په څیر تعاملات نه کوي، جمعي تعاملات نه کوي، پوټاشیم پر میګنیټ سره ریاکشن نه کوي، جمعي موږ سره برومینیشن او کلورینیشن نایټریشن چې دی تایزی تعاملات کوي، جمعي نه کوي. هیټ اف هايدروجنيشن چې دی دا کم دی د سټیبیلیټي د وجې نه. همدارنګې تعاملات د رو دي، سلو ریاکشن کوي، سره چې ډېر زیات غیر مشبوع دی، خو د غیر مشبوع والی چې دی بنزین ډېر زیات غیر مشبوع دی، دغه انرژي د کې ډېره کمه ده. یا بله خبره موږ داسې ویلی شو 1.3 سایکلوهکساټراین کې موږ الکتران چې کوم دی دا لوکلایز منلی دي چې دا لوکلایز دي. لوکلایز نه مطلب دا که چېرته الکترانو جوړه دوګونی اړیکې جوړه چې کومه ده ډبل بانډ یا درېګونی اړیکې کې چې دا څلور الکتران دي، دوه جوړې د الکترانو دي، دا موږ څنګه ومنو؟ دا د همدې دو هستو د اغېز لاندې ومنو چې دا د همدې دو هستو د اغېز لاندې دی. نو دې ته موږ لوکلایز الکتران یو او اړیکې ته لوکلایز دوګونی اړیکه یو. خو بنزین کې چې دی ډي لوکلایز پای الکتران دی. بنزین کې چې دی بنزین کې چې د الکترانو کمې جوړې دي دا د دو نه زیاتو هستو د اغېز لاندې دي، د درې شپږ هستو د اغېز لاندې دي. نو هغه ډي لوکلایز پای الکتران دي او د ډي لوکلایز پای الکترانو له امله د بنزین چې کوم دی 150.5 کم انرژي لري او د دې پای الکترانو د وجې ډي لوکلایز پای الکترانو د وجې نه بنزین چې دی دا ډېر زیات ثابت دی، دا د 1.3 لوکلایز سایکلوهکساټراین په شان نه دی. نو بنزین چې دی د کیکولي جوړښت نه 150.5 کیلو جوله انرژي ډېر ثابت دی یا 150.5 یا 150 کیلو جوله انرژي کم لري د 1.3 سایکلوهکساټراین څخه. اوکې، نو موږ دا یو د ویټ نه دا یو جوړښت اخیستی دی او بل هم چې دی یو سټرکچر دا شکل چې دی او بل موږ اخیستی د بروس نه. بروس چې دی په کیلو کیلوري کې دی او ویټ چې دی دا په ایسا یونټ کې دی. نو موږ سره دا بنزین دی، دا بنزین دی د هايدروجنيشن که زه وکړم د کیټلیست په شتون کې های پریشر او های ټمپریچر ما سره وي. نو دا خپله 208 کیلو جوړه انرژي ورکوي. صحیح ده، دا 208 کیلو جوړه انرژي ورکوي. او که چېرته مثلا زه بنزین چې دی داسې فکر وکړم چې سایکلوهکسین 3 سایکلوهکسینه که واخلي نو دا تقریبا ورکوي 350 کیلو جول پر مول. یو سایکلوهکسین ورکوي تقریبا هماغه 1.5 خواشه دغه شان ورکوي. صحیح ده، یا 1.5 خواشه. خو دغه فرق چې دی د سایکلوهکسین او د بنزین چې دی دا 1.50 دی. ولې چې موږ سایکلوهکسین کې الکتران خو چونکې لوکلایز دي همدې دو هستو د اغېز لاندې چې کوم کې ډبل بانډ دی، نو
د بنزین چې کوم ریزونانس انرژي اصل کې چاته وایي چې د تیوریټیکل قیمت څومره راځي، تیوریکي قیمت څومره راځي او ایکسپریمنټل عملی توګه څومره دی، د دې توپیر ته موږ ریزونانس انرژي یو. نو ریزونانس انرژي از نثینګ بټ ډیفرنس دی، توپیر دی د چا د تیوریکي انرژي منفي عملی انرژي. نو دې توپیر ته موږ ریزونانس انرژي یو. نو کوم وګورو نو دا بنزین دی صحیح ده، او داغه زه مثلا سایکلوهکسان ته زه غواړم چې دا داغه هايدروجنيشن وکما. نو ریزونانس انرژي لکه نو موږ سره څه دی چې ایکسپریمنټل ویلیو تیوریټیکل ویلیو څومره ده، تیوریټیکل او ایکسپریمنټل ویلیو څومره ده، د دې توپیر ته موږ ریزونانس انرژي. نو تیوریکي ما سره څومره وه 359 او مثال په توګه عملی موږ سره څومره راغله بنزین کې 200. نو د دې توپیر چې کوم دی 150.5 کیلو جول، دغه توپیر ته موږ شی ریزونانس انرژي یو. اوکې نو زه که مثلا ما سره سایکلوهکسین دی او دا زه غواړم چې سایکلوهکسان ته بدل کړم، صحیح ده، د زه هايدروجنيشن کوم، نو باید ما سره څومره انرژي آزاده شي، 160 کیلو جول انرژي آزاده شي، صحیح ده. او که دا ما سره انکانجوګیټډ یعنی داسې سایکلوهکساډاین چې انکانجوګیټډ دي، نو دلته موږ سره 240 انرژي باید آزاده شي. څومره انکانجوګیټډ دی باید 240 انرژي آزادېږي، یو کې 160 یو ډبل بانډ چې د منځه وړی 160 یو بل ډبل بانډ چې د منځه وړی 160، نو 240 انرژي باید آزاده شي. خو که چېرته کانجوګیټ دي صحیح ده، که کانجوګیټ دي نو ما سره پریکټیکلی 200 او 22 آزادېږي، دا عملي دی. او تیوریکي څومره دی، پریډکټډ څومره دی، یعنی باید 240 وي، یعنی تیوریکي ډول باندې باید 240 آزاده شوي، خو آزاده شوي 222 دی. نو دې دغه توپیر چې کم دی دې ته موږ ریزونانس انرژي یو. نو ما سره 240 تیوریکي دی، عملی چې 222 دی، نو توپیر ما سره چې اته دی، ګوره ته ښودلی م دی تاسو ته اته دی، نو دا ریزونانس انرژي ده. اوس بنزین که زه مثلا 135 سایکلوهکساټراین واخلم نو 359 انرژي پریډکټډ چې دا 359 انرژي باید آزاده شي. خو چې کله زه بنزین وګورم نو بنزین چې دی 208 دا د عملی ده، او تیوریکي څومره ده، تیوریکي دا ده. نو د دې عملی او د تیوریکي چې درمیان چې کوم فرق دی د دې ځینه او تر دې پورې چې کوم توپیر دی، نو دغه انرژي ته موږ شی یو ریزونانس انرژي یو. دا د موږ شی یو ریزونانس انرژي. نو بنزین چې دی د ریزونانس انرژي د وجې نه، یعنی ډي لوکلایز د پای الکترون د وجې نه هغه 150 کیلو جول انرژي کمه لري، یا هغه د تیوریکي 135 سایکلوهکساټراین نه 150 کیلو جول انرژي ډیر ثابت دی. همدارنګه لکانو کومنګه کیلو کیلوري تراش دا کلاسیکل پخوانی کتابونو کې دا سټرکچر شته، سایکلوهکسین دی صحیح ده، دا غیزه هايدروجنيشن کما، نو هايدروجنيشن ته د جکی ما سره منفي 8.6 کیلو کیلوري پر مول چې دی دا شي کېږي، دا ازادي کې دواړه یو شی دا کیلو کیلوري کې د خالی یو کیلو کیلوري 0.18 کیلو جول کېږي، صحیح ده، سو سمپل. نو ان دې لکه زره ورکم 0.18 کې نو دینه ماغه یو سلوشل خو شات شي راشي. اوکې نو سایکلوهکساټراین که زه واخلم دا د کیکولي جوړښت که زه واخلم، کیکولي جوړښت واخلم چې موږ په هغې کې الکترون لوکلایز منو، صحیح ده، لکه 135 سایکلوهکساټراین کې د ده هايدروجنيشن ته وکړي نو باید ما سره تیوریکي ډول باندې دا باید 15.8 باید دغه شي 8.6 او 8.6
نو اتی او بخي اتیش اشاره شپږ لزر زره ورکم په 3 کې نو دینه دا شی راځي بنزين چې کوم اوریجنل سټرکچر دی بنزين چې الکترون از ډی لوکلایز اونې سما نو بنزين چې کوم دی هغه کده هايدروجنيشن کې نما سره 9.8 عملی دی او تیوري څومره دی تیوري دومره دی دا تیوري دی او دا عملی دی د دې دا توپیر چې د شپږ د کیلو کیلوري ده دا چې 36 کیلو کیلوري پر مول ده نو دغه د بنزین چې ريزونانس انرژي ده او د تمنګ ډی لوکلایزیشن انرژي میو چې د بنزین د الکترون چې د ډی لوکلایز دی د دې وجه نه شپږ د کیلو کیلوري انرژي پر مول دا د کم لري یا شپږ د کیلو کیلوري پر مول دا د لوکلایز الکترون د ډیر ثابت دی دا بنزین ډیر ثابت دی نو دغه شپږ د کیلو کیلوري دا د ريزونانس انرژي ده سو کوټه ډی لوکلایزیشن انرژي هم وایي